عليكم ورحمة الله وبركاته. د پکتیکا ولایت شملورو او غیرتمنو ولسونو یو دوه خبرې کول زه غواړم. الله پاک دې وکړي چې د زړه په غوږونو باندې دا خبرې واورو. لومړنۍ خبره دا ده چې دغه ولسونه، دغه متدین ځوانان، دغه د پکتیکا غیرتمن او شملور ولسونه چې د اسلامي امارت په دفاع کې او د خپل هیواد په دفاع کې راجمع شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې موږ هم تیار یو چې د غرب په لاسونو باندې روزل شوي او د غرب لخوا څخه برنامه ورکړل شوي پوځ او هغه پوځ چې ټول ژوند یې په اجرتي قتل کې تیر کړی دی، هغه قاتل او وینې بهونکی پوځ، هغه ظالم پوځ چې لال جومات یې بمبار کړ، هغه ظالم پوځ چې وزیرستان یې لوټې لوټې کړ، هغه ظالم پوځ چې خپل ولس یې قتل عام وګرځاوه، هغه ظالم پوځ چې د مسلمانانو وینې بهوي، د هغې په مقابل کې دغه ولسونه هم د اسلامي امارت د مېړنیو ځواکونو سره وکه په وکه د خپل هیواد او د اسلام په دفاع کې وجنګېږي. له تاسو ټولو ولسونو نه د نظام په نمایندګۍ باندې مننه کوو او شکریه ادا کوو. قدرمنو ولسونو، واقعیت دا دی چې 100 کلنه مبارزه یا له دې نه مخکې د روسي یرغلګرو په مقابل کې مبارزې او انقلابونه، له هغې نه هم لږ مخکې د انګریزانو په مقابل کې انقلابي خوځښتونه او همدا ډول د تاتریانو او د چنګیزیانو په مقابل کې مبارزې د الله عز وجل په نصرت او د دې مېړنیو ولسونو په ملاتړ باندې ترسره شوي دي. دغه مېړنی ولس و چې د بېوسلې او کمزورو مجاهدینو په څنګ کې ودرېده، لوی لوی طاقتونه یې راوپرځول. اوس هم د دغه مېړني ولس نه موږ شکریه او مننه کوو چې د اسلامي امارت په دفاع کې او د خپل هیواد په دفاع کې په کامل غیرت او شهامت باندې راوتلي دي او خپل غږ پورته کوي او له نظام نه اجازه غواړي چې موږ ته اجازه ورکوئ چې د دې پلیتو مردار خورو په مقابل کې هغه څوک چې د پلیتې دیموکراسۍ نه په دفاع کې اخته دي او یوازې ظلم په مسلمانانو باندې ترسره کوي، د دې په مقابل کې وجنګېږي. له تاسو ټولو نه مننه کوو. د قدرمن والي صاحب او د اسلامي امارت
په نمایندګۍ باندې له تاسو ټولو نه مننه کوو. الله دې تاسې همداسې شملور ولري. الله عز وجل همداسې غیرتمن لره. خدای عز وجل له شپږو طرفونو نه وساته. او دوهمه خبره دا کول غواړم، د دې ولسونو د ځینو ځوانانو غوښتنه دا وه چې موږ ته د اجازه وشي. موږ تر اوسه جنګ نه دی شروع کړی. اسلامي امارت پالیسي دا ده، لا تر اوسه موږ جګړه نه ده شروع کړې. یوازې د دوی د ظلمونو په مقابل کې یو څه بریدونه ترسره کړي دي چې د خپلو ماشومانو او د خپل مظلوم ولس انتقام ترېنه واخلو. د اسلامي امارت د دې عملیاتو نوم دی رد الظلم، د ظلم او د بربریت مقابله ترسره کول. اسلامي امارت لا تر اوسه جګړه نه ده شروع کړې. اسلامي امارت یوازې د خپل هیواد او د خپل ولس نه دفاع او د خپلو مظلومو ماشومانو انتقام یې اخیستی دی. او تر دې دمه قدرمنو ولسونو اسلامي امارت غښتلي ځوانان لري. تاسو دغه مېړني ځوانان په دې چوکونو کې وینئ، دغه درشایګانې چې په تن باندې دي، دغه چې په اسلحه باندې ځانونه غښتلي کړي دي، داسې مېړنی ځواک موږ لرو. اوس افغانستان بې څښتنه نه دی. قدرمنو ولسونو تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ شوی چې موږ عام ولس په دې جګړه کې برخه واخلي. مجاهدینو خپلې سینې سپر کړي دي. د دې هېواد او د دې نظام او د اسلامي امارت نه به دوی دفاع کوي. تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ چې ولس ته د اجازه وشي چې هغه دې راپورته شي او د غرب پلویو ملیشو او د غرب پلویو پوځیانو په مقابل کې د مبارزه وکوي. له تاسو نه مننه کوو. نه د زړه له کومې مننه کوو. تر اوسه د دې وخت نه دی راغلی چې زموږ ولس دی عملا راوځي او په دې جګړه کې د ځانونه ښکیل کړي. الحمدلله ځوانان شته. تاسې بېغمه خپل کاروبار کوئ، بېغمه خپل عبادات ترسره کوئ. تاسو دپاره هغه سرښندونکي مجاهدین چې پرون یې یرغلګرو امریکایانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې، د دې مجاهدینو تر شا یوازې ودرېږئ. تر اوسه پورې د عملي په جنګ کې د ښکېل کېده د دې اجازه د اسلامي امارت لخوا نه نشته. که چېرته ضرورت شو دا زموږ مېړنی ولس دی، نظام په تاسو باندې غږ کوي. خو تر اوسه پورې د دې وخت نه دی راغلی. موږ تاسو ته ووایو چې تر اوسه منظمه جګړه اسلامي امارت نه ده شروع. که زه په الله باندې قسم وخورم حانس به نه شم چې دا مجاهدین هم اسلامي امارت په زور راایثار کړي دي. مجاهدین په دغه لاره کې د ځان دپاره شهادت غواړي. د دغه ظالم طاغوتي نظام نه د انتقام دپاره بې صبره دي. مجاهدین لا مشرتابه او مشران په زور راایثاروي. که د دې وخت راغی انشاء الله العزیز اسلامي امارت به په تاسو باندې غږ وکوي. ستاسو له جذباتو، ستاسو له احساساتو، ستاسو له غیرت او شهامت نه یو جهان مننه کوو. الله عز وجل هم همداسې شملور او باشهامت لره. الله عز وجل هم شپږو طرفونو نه وساته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. نور د موږ تاسو دغه نننۍ مظاهره او لارینو دا ولسي غونډه پای ته ورسېدله. کور مو ودان. سلامت اوسئ. د پکتیکا ولایت ده. نو موږ نن د اسلامي امارت چې دا غوښتنې وې چې موږ ته اجازه راکړي دا جلوس موږ دغه راایستلی وو تر اټکه ځان ورسوو. موږ ته د اجازه نه راکوي. موږ ماشاءالله اسان لرو، په اسان هم درولي د غلا لپاره دي چې جهاد به باندې وکړو. دا ورځ موږ لیدله چې موږ به له دغو تورمخو له دغو پنجابیانو سره یو وخت راځي. موږ به انشاءالله په دغه اسانو باندې جهاد کوو. نو موږ هر څه وسایل اصلي مرشه په کور خپل د ځان وسایل لرو. نو موږ باید لاړ شو چې موږ ته اسلامي امارات اجازه راکړي او موږ تر اټکه ځان ورسوو. دا چې موږ ارزو ده، دا چې موږ غوښتنه ده او دا چې موږ ارمان ده چې تر اټکه ورسېږو او بیا شهیدان هم شو. بس دغه چې موږ غوښتنه ده. نوم یې عبدالخالق او د بازار د اتحادیې د معاون په صفت او دغه نن مظاهره یې بولې یا دغه د خلکو راغه یو ځای کېدل یې بولې. په دې معنا اوس د افغانستان
او خصوصا د پکتیکا ولسونه دغه د خپلې پاکې خاورې او د سپېڅلو زړورو مجاهدینو د دفاع په خاطر سره را یو ځای سوي وو او د دغه د دفاع په خاطر دې ته تیار دي چې نور اتې هر قسم سرشندنې ته او په مال او په دولت باندې چې څومره کارونه کېږي د پکتیکا او خصوصا د افغانستان د خاورې د ساتنې په موخه باندې له خپل اسلامي امارت سره شانه بشانه او قدم په قدم اوژه په اوژه ملګري یو او چې هر وخت مو غواړي ورته آماده یو چې چیرې امر راته وکړي هلته ځو. امارت د ځواکونو مېړانه څومره د خپل وطن د دفاع د سنګر د ګرم ساتلو ویاړ څومره ګټلی د په دې اړه د تا نظر وروستي خبرونه مو د اورېدلي معلومات یې ترلاسه کړي مهرباني. د افغانستان ویاړلي تاریخونو ثابته کړې ده چې د افغانستان مېړني ولس هر وخت له خپلو باډرو نه دفاع کړې ده، له خپلې خاورې نه یې دفاع کړې ده او له خپل ولس او ناموس نه یې دفاع کړې ده او د دې دفاع په خاطر باندې نن بیا هم زموږ هغه زړور مجاهدین چې په باډرو کې پراته دي او د خپلې خاورې او د خپل وطن د خپل ولس د دفاع په خاطر هلته لوږه تنده تېروي او د دفاع ته چمتو دي او تیار دي او دا د ولس ملاتړ د دوی روحیه لوړوي او نور دې ته آماده کېږي چې د افغانستان د ولس د حفاظت او ساتنې په موخه باندې خپل سرونه ورکړي. مهرباني د دې لارین په اړه راته ووایه، لارین د څه په خاطر او د یوه ځوان په حیث باندې له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د مېړانې څومره ډاډ ورکوي؟ مثلا یوازې دا نه ده چې دا مسؤلیت د هغوی جوړېږي چې په کرښه پراته دي یا مثلا له وطنه دفاع کوي، د یوه ځوان په صفت د ما او د تا څومره مسؤلیت جوړېږي او له هغوی چې د مېړانې او د همکاري څومره ډاډ ورکوي په دې اړه خبره راته وکړه. ډېره مننه خیر یوسف. نن چې موږ راوتلي یو په دې باب باندې راوتلي یو چې موږ د خپل نظام ملاتړ وکړو، یعنې موږ ټول دې ته چمتو یو چې د خپل نظام ملاتړ تر اخره پورې وکړو. که چېرته امیر المؤمنین یا د حکومت موږ د حکومت لوړپوړي چارواکي موږ ته اجازه راکړي موږ په هر بیه موږ ته تمامیږي موږ به قرباني ورکړو. موږ د دې نظام ملاتړ کوو، موږ له نظام له مشرانو څخه غوښتنه کوو تر څو موږ ته اجازه راکړي او موږ د هغه رژیم په خلاف چې هغه امریکا او د اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی د هغې په خلاف موږ وجنګېږو او خپل ځانونه قرباني کړو. څومره لازمي ده په دغسې وخت کې له خپله وطنه مېړانه چې پنجاب غوندې یو د شیخ صاحب خبره اجرتي قاتلان راځي او په دې خاوره یرغل کوي په دې اړه خبره منحیث زه خپله یو ځوان په صفت باندې تاسو ته وایم چې دا زه واجب بولم، په ټولو ځوانانو باندې واجب بولم، ځکه هغه حکومت چې موږ نه مال ته ګوري نه ځان ته ګوري، ټول ماشومان په شهادت باندې رسوي، نو د کفارو پلان ورکړل شوی وي هغه په موږ باندې تطبیق کوي، نو زه خو د خپل نظر باندې واجب بولم او دا په ځان باندې لازمي ګڼم چې خپل سر ورکړم او د هغه نظام په خلاف باندې وجنګېږم چې زموږ ماشومان شهیدانوي راته او زنانه مو راته شهیدانوي. نو دا زه پر ځوانانو چې هم غوښتنه کوم تر څو د داسې نظام په خلاف موږ ودرېږو، تر څو موږ د هغو له ظلم او تېري خلاص شو او موږ خپله خپلواکي ترلاسه کړو. سرحد کې سړي مشتمل ځواکونه دي ټول ټک په نن ورکو چې ولسونه موږ شاړه راځي پښپا پورس کې موږ سره یو اول وخت به موږ په دوهم خط کې وکاسي اخلي دا اوس په تکات کوم کې موږ مقابله ده ځان جوړ کړي خو
نړۍ مقابله ده دا کویټه دواړه زما دي د دریزو کفارۍ مقابله ده دا ازغن دار نور بیخي زغملی نه شو د رښتینې خپلواکۍ مقابله ده Long life Afghanistan! We made the sacrifice for Afghanistan! More Afghans are fighters! We are ready to sacrifice our blood, our property for Afghanistan! Not only Afghan forces! Not only Afghan forces! الحمد لله الذي نجانا والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين طاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دغه میړنی ولس وه چې د بېوسلې او کمزورو مجاهدینو په څنګ کې ودرېده لوی لوی طاقتونه یې راوپرځول اوس هم د دغه میړني ولس نه موږ شکریه او مننه کوو چې د اسلامي امارت په دفاع یرغلګرو په مقابل کې مبارزې او انقلابونه له هغې نه هم لږ مخکې د انګریزانو په مقابل کې ډېره زیاته مننه کور مو ودان نور د موږ تاسو دغه نننۍ مظاهره او لارینو دا ولسي غونډه پای ته ورسېدله کور مو ودان سلامت اوسئ د پکتیکا زرګونو اوسیدونکو د یو پراخ ولسي لاریون په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړل شي څو په فرضي کرښه کې له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد د دفاع په لیکو کې ودرېږي. لاریون کوونکو وویل چې د پاکستان له لوري وروستیو بریدونو کې لسګونه بېګناه هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدان شوي دي. دوی دا کړنې د اسلامي او بشري اصولو خلاف وبللې. د لاریون پر مهال دوه تنو ویناوالو په وار سره له مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي څو د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد د دفاع لپاره د جګړې لومړیو کرښو ته ولاړ شي. دوی ټینګار وکړ که حکومت اجازه ورکړي نو ولس چمتو دی چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد د ساتنې لپاره غزا وکړي. که چیرته امیر المؤمنین یو د حکومت موږ د حکومت لوړپوړي چارواکي موږ ته اجازه راکړي موږ په هر بیه موږ ته تمامیږي موږ به قرباني ورکړو موږ د دې نظام ملاتړ کوو موږ له نظام له مشرانو څخه غوښتنه کوو تر څو موږ ته اجازه راکړي او موږ د هغه رژیم په خلاف چې هغه امریکا او د اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی د هغې په خلاف موږ وجنګېږو او خپل ځانونه قرباني دغه د خپلې پاکې خاورې او د سپېڅلو زړورو مجاهدینو د دفاع په خاطر سره را یو ځای سوي وو او د دغه د دفاع په خاطر دې ته تیار دي چې نور اتې هر قسم سرشندنې ته او په مال او په دولت باندې چې څومره کارونه کېږي د پکتیکا او خصوصا د افغانستان د خاورې د ساتنې په موخه باندې له خپل اسلامي امارت سره شانه بشانه او قدم په قدم اوژه په اوژه ملګري یو او چې هر وخت مو غواړي ورته آماده یو چې چیرې امر راته وکړي هلته ځو. قومي مشرانو هم وویل چې د پکتیکا، پکتیا، غزني او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو او ځوانانو ورسره تماسونه نیولي دي
ترڅو له حکومته وغواړي چې د هیواد د دفاع په لاره کې ورته د ګډون رسمي اجازه ورکړي. لاریون کوونکو له حکومته غوښتنه وکړه چې د ملي حاکمیت او اراضي تمامیت د خوندیتوب لپاره جدي او پریکنده اقدامات وکړي. سره موږ خبره دې ارتباط کړې چې والي صاحب د پکتیکا ولسونو د پکتیکا مجاهدین غواړي سره دې مرتد پوځ سره وجنګېږي او د افغانستان له ښاغلیو مجاهدینو بلکې لس متره مخکې ترې ولاړ سو. خو والي صاحب موږ ته داسې منفي جواب راکړی دی چې الحمدلله ولسونه او د افغانستان مجاهدین غټ مرال کې د هېڅ چاته ضرورت نه لري. پرونم ورغلي وو، اوس هم غواړو، اوس هم دا غوښتنه ده چې د پکتیکا ولسونه یقیني درته ماته له پکتیا له زرمته 500 نفره 200 نفره د غزني له ولایته د اندړو له ولسوالۍ د دغه رابطې را سره کړي چې تاسو د سرحد خلک یاستئ. که چېرې له والي جې دا غوښتنه وکړه موږ د تاسو ملګرو در سره جنګېږو. موږ ته اجازه راکړي دا جلوس موږ دغه راایستلی وو تر اټکه ځان ورسوو. موږ ته د اجازه نه راکوي. موږ ماشاءالله اسان لرو، په اسان هم درولي د غلا لپاره دي چې جهاد به باندې وکړو. دا ورځ موږ لیدله چې موږ به له دغو تورمخو له دغو پنجابیانو سره یو وخت راځي، موږ به انشاءالله په دغه اسانو باندې جهاد کوو. نو زموږ هر څه وسایل اصلي مرشه په کور خپل د ځان وسایل لرو. نو موږ باید لاړ شو چې موږ ته اسلامي امارات اجازه راکړي او موږ تر اټکه ځان ورسوو. دا چې موږ ارزو ده، دا چې موږ غوښتنه ده او دا چې موږ ارمان ده چې تر اټکه ورسېږو او بیا شهیدان هم شو. بس دغه چې موږ غوښتنه ده. حکومتي مسؤلینو له ولسي خلکو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د دفاع او نظام په لیکو کې د یوځای کېدو غوښتنه کوي. خو زیاتوي چې ستاسو شازلمو زامنو ورونو او سرتیرو لا تر اوسه جګړه پیل کړې هم نه ده. که زه په الله باندې قسم وخورم حانس به نه شم چې دا مجاهدین هم اسلامي امارت په زور را ایثار کړي دي. مجاهدین په دغه لاره کې د ځان دپاره شهادت غواړي. د دغه ظالم طاغوتي نظام نه د انتقام دپاره بې صبره دي. مجاهدین لا مشرتابه او مشران په زور را ایثاروي. که د دې وخت راغی انشاء الله العزیز اسلامي امارت به په تاسو باندې غږ وکوي. ستاسو له جذباتو، ستاسو له احساساتو، ستاسو له غیرت او شهامت نه یو جهان مننه کوو. الله عز وجل هم همداسې شملور او با شهامته لره الله عز وجل هم شپږو طرفونو نه وساته.